د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په نوښت د ایران نوی حکومت او د کابل تهران اړیکو د پیاوړتیا فرصتونه تر سرلیک لاندې علمي ناسته ترسره شوه. د یادې ناستې کلیدي ویناوال د پوهنتون استاد ښاغلی ډاکټر جعفر مهدوي و. ډاکټر مهدوي د افغانستان په اړه د ایران د نوي حکومت د بهرني سیاست اړوند وویل د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډو سیاسي، اقتصادي، کلتوري، ځمکني، ژبني او مذهبي مشترکاتو او د اسلامي امارت په راتګ سره د ټولو اقوامو او مذاهبو امنیت ټینګښت د حقابې، حسن نیت او ورته نورو عواملو ته په کتو ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نږدې کېدو مفکوره همداسې دوام ومومي. په اسلام آباد کې د اسلامي امارت د سفارت سرپرست ښاغلی مولوي سردار احمد شکیب د پاکستاني چارواکو د نیوکو او منفي څرګندونو په تړاو ویلي relationship between the two people and the government of Afghanistan and Pakistan is very important. We should focus on solution that benefit the public. Blaming each other harms trade, creates problem for refugees, affect transit and disrupt for family connections, making their thinking worse. په اروپا کې د افغان استازولیو د قونسلي خدمتونو د ځنډېدو اړوند د یو لړ ابهاماتو د روښنایي په موخه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ښاغلي احمد ضیا تکل داسې وضاحت کوي. په پورتنیو هیوادونو کې د پاسپورت د تمدید ټول سټیکرونه باطل دي، خو هغه تمدید سټیکرونه چې د اعلامیې له صادرېدو مخکې اجرا شوي وي او افغانستان یا دریم هیواد ته پرې سفر شوی وي او د جولای له 13 مخکې د تګ راتګ مهرونه ولري د منلو وړ دي. ټولې صادرې شوي ویزې د اعلامیې له نشر وروسته د اعتبار وړ نه دي. د یادو استازولیو له لورې وثایق او مصدقه سندونه چې د پورتنۍ اعلامیې له خپرېدو مخکې یا وروسته صادرې شوي وي او له مرکز سره ثبت نه وي د منلو وړ نه دي. په اروپا کې معتبرې استازولۍ د آلمان هیواد په منشن ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګري، په هالند کې د افغانستان سفارت، په اسپانیا کې د افغانستان سفارت، په بلغاریا کې د افغانستان سفارت، په چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت.